یو دعا د تخیمه د خپل کور د حاصلېدو لپاره، په کور کې د فراخۍ لپاره، په کور کې د وسعت د مالدارۍ لپاره چهاردم کې دعا او د هر منځل وروسته دعا دا یاد کې او دا ځان لوي. فرض منځو کې یا سنت مرسلو کې نو دا دعا ځان له یاد کې. چهاردم کې سنت ده، دا حدیث ثابت دعا ده چې کله چهاردم کې نو دا دعا یاد کا. اللهم اغفر لي ذنبي، اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. دا دعا دا چهاردم کی سنت دا او د فرض مانوستو. حضرت شیخ صاحب شیخ اعزاز الحق سے فرمائی د خپل کور د حاصلېدو لپاره زیات خلک د کرای په کور کې اوسېږي یا د چا کور تنگ دی، کور تنگ دی، نو د کور د فراخۍ لپاره د خپل کور د حاصلولو لپاره د فرض باندې وروسته درې ځلې اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. الله جل شانه بدله کور کې فراخي راولي، الله بدله خپل کور درکړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. اللهم تب علينا قبل الموت وسهل علينا سكرات الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا حي يا قيوم. ټول مسلمانانو د پاره دعا کې الله ټول مسلمانانو په حال باندې رحم وکړي. څومره مردگان وفات شوي الله مغفرت نصیب کړي. د موجوده د هندوستان او پاکستان جګړه کې څومره زمونږ د فوج نوجوانان شهیدان شوي دي، الله مغفرت نصیب کړي. څومره بیماران دي، زخمیان دي، الله شفا کامله ورکړي. د ملک الله امن سکون راولي. د ټولو مسلمانانو په حال باندې الله رحم وکړي برحمت